السلام علیکم ګرانو محترمینو، امید لرم چې تاسو به ټول راته روغ او د صحت او عافیت کلي به مو پر تن وي. زه یم هلال خوستی د هلال ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه ځل بیا ملګرو تاسو ته د ډېرو خوندورو په زړه پورې او معلوماتي ویډیو سره راغلی یم. ملګرو نن ویډیو کې تاسو ته درښایم چې موږ څنګه کولی شو چې د فیسبوک پیج پروفیشنل موډ ته واړوو، لکه څنګه چې تاسو ته د موبایل په سکرین باندې ښکاري. دغه اپشن ته موږ او تاسو څنګه اوس کولی شو چې د فیسبوک پیج واړوو. او د فیسبوک دې اپشن ملګرو بله یوه ښه ځانګړتیا دا ده چې موږ او تاسو د فیسبوک فرینډ ملګري فالوورزو ته بدلولی شو. د دې اپشن یوه ښه ځانګړتیا همدغه ده ملګرو. وروسته له دې اپشن څخه تاسو هم کولی شئ چې بیا پیسې هم وګټئ، چې تاسو بیا د خپل فیسبوک پاڼې څخه د میاشتې پیسې هم ګټلی شئ. دا ډېر مهم اپشن دی ملګرو. ویډیو تر پای پورې وګورئ، انشاءالله ډېر اسانه او سمپل ویډیو ده او تاسو په ډېر اسانه خپل فیسبوک چینج کړئ. ملګرو په ویډیو باندې فایل کوو، یوه یادونه بله هم کوم ملګرو، مخکې له دې چې په ویډیو باندې فایل وکړو په ډېره مهربانۍ سره هیله کوو چې زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې چې کوم د ګنټې نښه راوځي او بل باندې کلیک وکړئ چې زموږ هره نوې معلوماتي ویډیو تر تاسو ورسوي. ملګرو که ویډیو مو خوښه شوه حتما یې له ملګرو سره مخکې شیر کړئ تر څو ملګري هم له دغه معلوماتو څخه څه نه څه ګټه واخلي. ملګرو په ویډیو باندې فایل کوو، لومړی به تاسو فیسبوک را خلاص کړئ. ملګرو اوس به فیسبوک را خلاص کړو. دا دی ملګرو، زه به دا فیسبوک را خلاص کړم او تاسو ته به دا اپشن زه فعال کړم په فیسبوک پاڼه باندې. ملګرو اوس به دا دی چې فیسبوک موږ ته را خلاص شو. اوس به ملګرو زه پروفایل ته لاړ شم. پروفایل ته تاسو معلومات کې پروفایل دې ځای ته وایي، دې ځای به کلیک وکړم. اوس مو دوستانو هر کله چې دلته کلیک واخیسته، دلته تاسو ته معلومیږي چې دې آی ډي کې له ما سره زر فرینډز دي. اوس به دغه زر فرینډز چې دي ملګرو، دا به زه زرو فالوورزو ته چینجوم او تاسو ته به 100% په ثبوت سره دغه اپشن زه اوس په آی ډي باندې فعال کوم. نو ملګرو دې دپاره به تاسو راشئ د پروفیشنل موډ د چینج کولو لپاره د لاندې 3 ډاټس چې دي ملګرو، دې ځای نه به تاسو کلیک وکړئ. دغه 3 ټکي چې دي دغه ځای نه به کلیک وکړئ. دا نه هر کله ملګرو چې کلیک واخیسته، تاسو به لاندې راشئ ملګرو. دلته تاسو ته یو اپشن ښکاري ټرن آن پروفیشنل موډ. دا ځای نه به تاسو کلیک وکړئ ملګرو چې تاسو آی ډي پروفیشنل موډ ته واړوئ. دلته به تاسو دغه اپشن آن کوئ. دلته تاسو ته دوستانو وویل ټرن آن، یا چې دغه اپشن چې دی تاسو یې خلاص کړئ. دا مو هر کله چې خلاص کړو، تاسو ته یو څو بله صفحه انټرفیس راوړي. دا د ملګرو تاسو ته دلته ولیکل دې ځای کې فینیش سیټینګ اپ یور پروفایل، یا چې د کوم سیټینګ چې تاسو پروفایل دی دا فلحال ثبت شو، یعنې خلاص شو د پروفیشنل سیټینګ. اوس ملګرو دې کې لاندې یو څو خبرې شته، دې کې یو ریلز دي او دا وروسته خبرې دي ملګرو چې راتلونکي ویډیو کې تاسو ته به زه وښیم په ثبوت سره. دا چې فلحال تاسو آی ډي وبښئ فالوورزو ته نه ده اړولي، یوازې پروفیشنل موډ کې ده ستاسو آی ډي. نو او وروسته بله ویډیو کې مهمه ویډیو را روانه ده، راتلونکي ویډیو هم وګورئ، ځکه چې تاسو د فیسبوک چې پیسې خولی شئ یا څه ډول موږ او تاسو خپله فیسبوک پاڼه پیسو سیستم ته داخلولی شئ. راتلونکې ویډیو ده، دا ویډیو ورته ډېره مهمه وه او راتلونکې ویډیو کې بیا بشپړه طریقه شته، ویډیو هم در سره وګورئ. ملګرو اوس وخت مو نه نیسم، دغه ګورم چې دا فالوورزو ته وختي دي او که نه. ملګرو دلته تاسو ته لیکلی دي 1000 فالوورز دي او 45 فالوینګ دي. ملګرو تاسو ته مفصل په سیده په ثبوت سره دا وښودله چې موږ او تاسو د فیسبوک آی ډي پروفیشنل موډ ته چینج کړه. نو دلته تاسو ته معلومات هم کېږي 1000 فالوورز او 45 فالوینګ. یا دا هغه کسان دي چې تاسو ته یې ریکویسټونه کړي دي او دا هغه کسان دي چې تاسو یې فالو کړي یاست. خو دا ملګري دا تاسو سره فرینډ وي مخکې، لکه تاسو ته مخکې هم یادونه وکړه دا فرینډ وي، اوس فالوور شول. نو ملګرو دې په واسطه تاسو کولی شئ چې خپل آی ډي د پروفیشنل موډ ته په دې ډول چینج کړئ. نو ملګرو دا به ویډیو چې تاسو څنګه کولی شئ چې د فیسبوک آی ډي پروفیشنل موډ ته چینج کړئ. نو ملګرو که ویډیو مو په وروستۍ کې خوښه شوه، بیا هم یادونه کوم چې ملګرو سره ویډیو شیر کړئ. راتلونکې ډېره مهمه ویډیو را روانه ده چې ویډیو کې تاسو بیا خپل فیسبوک پیج پیسو سیستم ته داخلولی شئ. نو دا چې ملګرو پوښتنه کولې، د په اساس مو وغوښتل چې دغه ویډیو تاسو لپاره ایډیټ کړم. ملګرو
دا چې ویډیو په راوږدېږي نو وخت مو نه نیسم، له تاسو څخه اجازه اخلم. هر چېرې چې یاست خدای په امان. ډېره مننه.